بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن کریم د ترجمه دریم نمبر سبق ته. نن به انشاءالله مونږه د تسمیه باس کو. تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم ته وای. تسمیه ورته وای، بسمله ورته وای. بسمله دی بسم الله الرحمن الرحیم ته وای، تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم ته وای. اول مونږه د بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کو، لفظي ترجمه کو، بیا به د هغې نه پس انشاءالله العزیز مختصر تفسیر به کو او لږ فضیلت پې بیانو جي. د بسم الله کې دا با چې ده که نه، د با ته حرف جر وای، حرف جر. ټیک شو جي. او د دې معنی ده سره. مونږ سره معنم د دې کو او په معنم کو. په د الله په نوم، د الله په نوم، د الله په نوم شروع کوم. یعنی زه شروع کوم د الله په نوم چې رحمان او رحیم دی. او داسې وایو زه د الله نوم سره شروع کوم چې رحمان او رحیم دی. ټیک شو. او اسم چې دی، اسم نوم ته وای. اسم څه ته وای؟ نوم ته وای. نوم. او لفظ الله دا الله جل جلاله ته وای چې د الله جل جلاله ذاتی نوم دی. ذاتی د الله جل جلاله حقیقی نوم او ذاتی نوم الله دی. نو موږ د دې معنی کو د الله په نوم. د الله ګورئ اول به د لفظ الله چې دی د دې معنی وکړو، د الله په نوم. یا به داسې وایو د الله نوم سره، د الله نوم سره. نو داسې معنی وکړو. مونږ دې ته وایو د اسم ته مونږ وایو مضاف. اسم ته مونږ مضاف وایو او د لفظ الله ته مونږ مضاف الیه وایو، مضاف الیه. نو اول مونږ همیشه په مضاف الیه کې اول نمبر مونږ د مضاف الیه معنی کو. اول نمبر مونږ د مضاف الیه معنی کو او په دویم نمبر بیا مونږ د مضاف معنی کو. حالانکه په عربی کې به اول مضاف وي، وروسته به مضاف الیه وي، خو معنی به مونږ اول د مضاف الیه کو، وروسته به د مضاف کو. نو مونږ سره لفظ الله مضاف الیه دی. مونږ وایو د الله ته نوم یا د الله نوم سره، د الله نوم سره شروع کوم. نو دا شروع کوم چې دی که نه اشراعو به ورله مونږ اخره کې روباسو. د الله نوم سره چې رحمان او رحیم دی. رحمان معنی ده ډیر رحم کوونکې، ډیر رحم کوونکې، ډیر مهربانه، ډیر مهربانه، ډیر مهربانه، ډیر زیات مهربانه دی. ټیک شو. ګوره په رحمان کې 15 ټکي دي. په رحمان کې څو ټکي دي؟ 15 ټکي دي. را ده، ح ده، میم دی، الف ته او نون دی. دا رحمان چې دی کنه، رحمان دا په اصل کې داسې دی، رحمان را ح میم الف نون. خدا الف بیا د دې میم د پاسه ولګي او دا میم چې دی دا د نون سره او تړلی شي. نو دا بیا موږ داسې وایو رحمان. ټیک شو. نو ګورئ په دې کې یو دا را ده، دویم پکې ح ده، دریم پکې میم دی او څلورم پکې دا کړه زبر دا الف ته او پنځم پکې دا نون دی. نو رحمان معنی دا ډیر زیات مهربانه. نو رحمان معنی بعض علما کوي عام مهربانه، چې په دنیا کې عام مهربانه دی، په مسلمانانو مهربانه دی، په کافرانو مهربانه دی، په بزرګانو مهربانه دی، په ګناهګارو مهربانه دی، په تهجد گزارو باندې مهربانه دی، په ډاکوانو او قاتلانو او بدکارانو باندې مهربانه دی. نو په دنیا کې هر چا باندې مهربانه دی. خلک څومره د الله نافرمانیانې کوي، الله پې مهربانه دی، بیا هم پې پرده اچوي. ٹھیک شو. الله پہ مہربان ہے، بیا هم ولا خوراک سکاک ورکي. الله پہ مہربان ہے، بیا هم ولا خوب راولي. الله پہ مہربان ہے، بیا هم د خوب نه سحر را پاسي. الله پہ مہربان ہے، هر قسمه سہولتونه ولا ورکړي دي. نو رحمان معنی عام مهربانه، عام مهربانه. او رحیم معنی خاص مهربانه، خاص مهربانه، خاص مهربانه. چې الله پاک با په آخرت کې خاص په مسلمانانو په مؤمنانو باندې مهرباني، په کافرانو باندې مهربانه نه. کافران به جهنم ته ځي او مسلمانانو باندې به مهربانه وي. الله پاک به جنت ته بوزي، الله پاک به ورته خپل دیدارم نصیب کوي، د جنت ټول نعمتونه به الله پاک ورکوي. نو خاص مهربانه به مؤمنانو باندې وي. ٹھیک شو. نو د با معنا را سره یا په او اسم نوم ته وي
لفظ الله د الله جل جلاله خپل نوم دی. رحمان معنا ډیر مهربانه په دنیا کې په هر چا مهربانه، ډیر مهربانه. او رحیم معنا د خاص مهربانه. رحمان کې 15 حروف دي، رحیم کې 4 حروف دي. را ها یا میم. رحیم کې 4 حروف دي. نو اکثر کتابونو کې وایي کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی، چې زیات حروف وي نو د هغې معنی به زیاته وي. ٹھیک شو. نو رحمان کې حروف زیات دي نو ځکه وایي مهرباني هم زیاته ده. او رحیم کې حروف کم دي نو دا مهرباني هم لږه کمه ده. په هر چا مهربانه نه دی، صرف په مؤمنانو باندې مهربانه دی. ٹھیک شو. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي یې. دا خو لفظي ترجمه وه. با معنا ده سره یا په، دواړه معنی کولی شي. اسم نوم ته وایي، لفظ الله ته وایي. رحمان معنا ډېر مهربانه، رحیم معنا ده خاص مهربانه. یا داسې وایي رحمان معنا ده عام مهربانه او رحیم معنا ده خاص مهربانه. عام مهربانه چې په مسلمان، کافر، نیکوکار، بدکار په هر چا مهربانه دی. او رحیم معنا خاص مهربانه چې په آخرت کې به صرف په مؤمنانو باندې دغه وي، مهربانه وي. او د دې په آخره کې به مونږ یو فعل محذوف راوباسو. محذوف یعنی یو پټ فعل به راوباسو، هغه به مونږ ووایو اشرعو معنا دا د واحد متکلم صيغه ده. د دې معنا زه شروع کوم. اشرعو زه شروع کوم د الله په نوم، زه شروع کوم د الله په نوم چې رحمان او رحیم دی. ٹھیک شو. نو دلته کې د با معنا وکړه ما د با معنا وکړه په. ٹھیک شو. زه د الله په نوم شروع کوم. زه د الله په نوم شروع کوم چې رحمان او رحیم دی، چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. په دنیا کې عام مهربانه دی په هر چا باندې، او خاص مهربانه دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې به وي. ٹھیک شو. نو یو خو ما د دې با معنا په وکړه په. بیا زه معنا کومه اشرعو معنا ده زه د الله نوم سره، د با معنا مې سره وکړه. زه د الله نوم سره شروع کوم چې رحمان او رحیم دی، چې عام مهربانه دی په دنیا کې هر چا باندې، او خاص مهربانه دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. ٹھیک شو. دا خو صرف مونږه د بسم الله الرحمن الرحیم لفظي ترجمه وکړه. او اشرعو یا والله اشرعو فعل وباسه چې زه شروع کوم، یو کار شروع کې نو تب هغې دپاره اشرعو فعل به راوباسي. یا ابتدئو د یو کار ابتدا کې نو ته به بیا ووایي ابتدئو، زه ابتدا کوم. یا ته تلاوت کې نو بیا ووایي اقرأو، زه لولمه، زه ویمه اقرأو. ٹھیک شو. یا زه لیکل شروع کوم نو ته دې لپاره بیا راوباسه اکتبو. زه لیکل کوم د الله په نوم سره چې رحمان او رحیم دی. زه تلاوت کوم، زه لولم د الله په نوم سره چې عام مهربان دی او خاص مهربانه دی. زه شروع کوم د الله په نوم سره چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. یا زه ابتدا کوم د الله په نوم چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. نو داسې ورلته راوښکلی شي. خو بهرحال مونږ والله اشرعو راوښکلی چې زه شروع کوم. نو ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم اوس فضیلت وایو. و حدیث کې راځي و بسم الله الرحمن الرحیم چې دی که نه د کم کار په شروع کې دې مو وي نو هغه کار به د برکت نه ډک وي. په هغې کې به در سره د الله جل جلاله مهرباني او د الله جل جلاله شفقت به در سره شامل حال وي. نو ګور حدیث کې وایي کل امر ذی بال، هر اهم کار، هر یو اهم کار، ضروری کار، ښه کار، نیک کار، لم يبدأ ببسم الله فهو ابتر و اقطع، چې هغه بسم الله نه شروع نشي. هر یو نیک کار چې د بسم الله نه شروع نشي نو فهو اقطع و ابتر، هغه نیمګړی او بې برکته وي. هر یو اهم کار، هر یو نیک کار، هر یو عالیشان کار چې ته د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع نکړي نو هغه کار به یعنی لنډې کوچې وي او بې برکته به وي، برکت به پکې نه وي، او یعنی هغه به بې برکته به وي او لنډې کوچې به وي. ٹھیک شو. حدیث کې راځي چې کله تاسو
دروازه بندوي نو بسم الله الرحمن الرحیم سره بندوي. کله چې تاسو دیوه مړه کوئ نو بسم الله الرحمن الرحیم سره بندوي. کله تاسو روټۍ خورئ نو بسم الله الرحمن الرحیم په شروع کې وایي. چې کله تاسو ودکیږئ بسم الله الرحمن الرحیم، را پاسېږئ بسم الله الرحمن الرحیم، باتروم ته ځئ بسم الله الرحمن الرحیم کې مخکې ووایه. چې کوم یو کارم کې بسم الله الرحمن الرحیم، سفر شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم، کور نه بهر وځئ بسم الله الرحمن الرحیم. چې هر یو کار کې د بسم الله ابتدا کوه، ان شاء الله په هر یو کار کې به برکت وي او هر ځای کې به الله حفاظت کوي، د الله پاک مهرباني او د الله پاک شفقت په در باندې وي. نو بسم الله الرحمن الرحیم د هر کار نه مخکې شروع کول دا ډیره بهتره ده. حدیث کې راځي چې کم کس دروازه بندي او نور لزله بسم الله الرحمن الرحیم وای نو د دې استاد په ټول کور باندې با نور لس فرشتي د حفاظت د پر الله مقرر کینو. نماز خوتنه د کېدو نه مخکې چې کومې دروازې تاسو د کور بهر بندوي نو بسم الله الرحمن الرحیم ورسره ضرور وای. ٹھیک شو جی. اوس بل خبره په د جاهلیت په زمانہ کې د اسلام نه مخکې چې کله دا کافران یو کنه نو دوی به چې کله یو کار شروع کولو کنه نو د خپل بوتانو په نوم باندې به شروع کولو. بسم الله والعزى، بسم الله والعزى، زه د لات او د عزى په نوم باندې دا د هغوی د بوتانو نومونه، زه د لات او د عزى په نوم باندې شروع کوم. نو چې کله اسلام اوله وحی الله پاک نازل کړ نبی علیہ السلام ته نو الله پاک ورته فرمایي اقرا ته ووایه بسم الله، اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک. نو ته د خپل رب په نوم سره شروع کا. نو الته بیا بسم الله الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام شروع کړه. او بیا اوس بیا په دې کې اختلاف ته چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د قران پاک عیسی دا آیات ته او کنه دا یو عام بسم الله الرحمن الرحیم د قران آیات نه لري. اوس په دې کې اختلاف ته چې بسم الله الرحمن الرحیم د قران مستقل آیات دی او کنه دی، په دې کې اختلاف دی. نو یاد وساتئ په 19 سپاره کې سورہ نمل کې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا د سورہ نمل مستقل یو آیات دی، مستقل آیات دی. ٹھیک شو جی. نو زمونږ د احناف په نسبت باندې چې قران پاک د قران پاک کې بسم الله الرحمن الرحیم مستقل د سورہ نمل آیات ته او د نورو سورتونو په شروع کې چې کم 113 یو سل دیالس سورتونو په شروع کې چې کومه بسم الله الرحمن الرحیم ده نو دا د دوو سورتونو په منځ کې د جدایي لپاره راغلي دغه د قران پاک آیات نه دي، خو صرف پکې یو بل یو بسم الله الرحمن الرحیم د دوو سورتونو په منځ کې آیات راغلي دي. دا د احناف په نسبت باندې د احناف عقیده ده چې دوزل بسم الله الرحمن الرحیم دوزل د قران پاک آیات ته یو خو د سورې نمل دی هغه خو په دې باندې احناف او شوافی او دا ټول په دې باندې امام مالک رحمه الله دا ټول په دې باندې متفق دي چې او بسم الله الرحمن الرحیم د سورې نمل مکمل آیات ته انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. سورې نمل کې تاسو کته شي. ٹھیک شو جی. او دې باندې ټول امامانو اتفاق ته چې د سورې نمل دغه دا مستقل آیات ته دا بسم الله الرحمن الرحیم. او د احناف په نسبت باندې یو ځل بلم د قران آیات ته د دوو سورتونو په منځ کې چې هغه ته کم یو سورت کې غني. نو ځکه احناف چې کلم قران تلاوت کیږي پر رمضان کې په ختم کې نو قاری له پکاري چې یو ځل په اوچت आवाज سره د سورې نمل د بسم الله نه علاوه یو ځل په اوچت आवाज سره بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار دي. او اوس د احناف سا عقیده ده. احناف وای کنه دا شوافی امام شافعی رحمه الله وی بسم الله الرحمن الرحیم چې دا کنه د سورې نمل مخبل آیات ته سورې نمل مخبل آیات ته او بیا وی د هر یو سورت نمخ کې چې کومه بسم الله الرحمن الرحیم دی وی دا مستقل دغه سورت آیات ته. نو دا د احناف په نسبت باندې زمون په نسبت باندې صرف د یو سورت نمخ کې بسم الله الرحمن الرحیم هغه آیات ته نور آیاتونه نه دي، هغه صرف د دوو سورتونو په منځ کې د جداوالي لپاره بسم الله الرحمن الرحیم راغلی ده. ټیک شو دي. اوس احناف وای و چې سورې فاتحه په شروع کې د الحمد په شروع کې چې راکم بسم الله الرحمن الرحیم ده کنه نو دا د دې سورې فاتحه مکمل آیات ته او زمون د احناف په نسبت باندې آیات نه لري. ټیک شو.
دا صرف یو ابتدا د بسم الله الرحمن الرحیم نو شو او بیا سوره فاتحه شروع شوله. ها اوس امام مالک رحمه الله سوی امام مالک رحمه الله وای چې یاره دا د قران پاک آیات ډول دی نه، صرف یو مستقل آیات د سوره نمل دی او بیا د یو سورتون په منځ کې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا آیات نه لري. ٹھیک شو جی. نو دا خو زمونږه د بسم الله الرحمن الرحیم مختصر غونته کې باسمو کو او سوره دا بسم الله الرحمن الرحیم لفظي ترجمه وکړه او ورسره مختصر تفسیر وکړه. فضیلت مو چې را بسم الله الرحمن الرحیم ویلو سره څومره برکات انسان ته حاصلېږي او نو ویلو څونه نقصانات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په د داود شریف یو حدیث دی، نبی علیہ السلام یو ځل روټۍ خورا مخامخ ورته یو صحابي ناسو، نو هغه صحابي نه بسم الله الرحمن الرحیم یې راشوی و، نو هغه ته په منځ کې یاد شو، چې په منځ کې ورته یاد شو نو بیا بسم الله اوله و اخره. نو نبی علیہ السلام مسکی شو، نو صحابي ورته یا رسول الله ولی مخاندل، ما نه په شروع کې د روټۍ ته چې کېناسته ما نه بسم الله الرحمن الرحیم یې راشوی و، نو تاسو اوس ما چې وی په منځ کې نو تاسو وخاندل. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل وای تا بسم الله الرحمن الرحیم نو ویل په شروع کې، نو شیطان تاسو سره ملګری شو او هغه در سره خوراک کولو، ټول خوراک د ناغه کولو، هغه ستاره خوراک برکت هغه ټول اغسته. نو چې تا کله بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله اوله و اخره دی نو هغه چې څه خوراک کړو هغه واپس راوغورځاو، نو هغه دا د بسم الله برکات دي چې شیطان هم درنه الله پاک اوس غلو. نو بسم الله الرحمن الرحیم د هر کار په شروع کې ویل پکار دي، انسان ور سره برکتی وي، الله پاک مدد او نصرت د انسان سره وي، د الله د شفقت لاس په انسان باندې وي چې کم کس د بسم الله الرحمن الرحیم اهتمام کوي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس د بسم الله الرحمن الرحیم لفظي ترجمه او مختصر تفسیر. ان شاء الله دینه پس په موږ مستقل سوره فاتحه شروع کو ورسره لفظي ترجمه او مختصر تفسیر، ډیر باس په کې نه کو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.